که زندان ته لاړ شم بېرته نشم راوتلی ثابته. ښه نو که ننه ووځې بېرته نشي راوتلی، نو په دې حالت کې یوه ټاکنه پاتې کېږي. دا چې زندان ته لاړ نشم. څنګه یې ممدوکه؟ هېڅ پوښتنه مه کوه، نن ډېره خرابه ورځ ده. خبرونه مو واورېدل. څه خبره ده یوسفه، څنګه یې؟ رانه خور خو به دې نه ځوروي؟ نه پوهېږم، هیله لرم نه مې ځورولي. عامر صاحب په حاضرول باندې برید شوی، هغه هم دلته. توبه. بیا به یې درته ووایي. نجیبه وروره څه شوي؟ چا دا کار کړی؟ کومه نښه شته؟ ډېرې نښې شته رانه، ډېرې نښې نښانې شته. د همدې له امله ټولې ګډې وډې شوي. زما په اجازه ځم. ما خو څه ونه ویل. څه خبره ده؟ په نجیب ورور څه شوي؟ هېڅ ښه نه دی، نن د باروتو بوجۍ په څېر دی، د هر څه ویلو حق لري. الله الله. رانا لږ وخت لري؟ کېږي چې نن شپه یو ځای خواړه وخورو. ستا دا سترګې بیا کوم څه راته وایي؟ څه شوي؟ راځه چې لاړ شو بیا به خبرې وکړو. غواړم تا ته یو څه ووایم. هله نو راځه. خاره واز ګرمې اوبه خوښه کوي. آخر هم ګرمې اوبه راغلې. مرکز ګرمېګانې به هم ګرمې شي. پیسې مو څومره شوې؟ د کار مزد سره یو ځای 150 لیرې. هله واخله. ژوندی اوسئ. ښه شپه درته خواږه. تاسې ته هم لورې لار ورته وکړه. مهرباني وکړئ. مننه. پیسې دې له کومه کړې؟ هی ښځې ته د انګور وخوره، دا باغ په کیسه کې مه کېږه. پلاره سهاره استهاره شي بس تا نوم اخلي. الپره زویا هله ویښ شه. پلاره څه وخت راغلی؟ هله پورته شه. راځئ چې ډاکټر ته لاړ شو. نه پلاره زه ښه یم، حواسې د بېځایه مصرف دی. الپره ستا له جیبه خو نه ځي زویه چې داسې وایې. راځه چې لاړ شو ډاکټر به دې معاینه کړي. زویا زه د چا لپاره کار کوم؟ د چا لپاره ژوند کوم؟ ستا لپاره، ستا خور لپاره. که تاسې خوشحاله ونه اوسئ پیسې څه ارزښت لري؟ پورته شه چې لاړ شو. د ډاکټر له پیچکاري ویرېږې؟ ولې به ډارېږم؟ ښه نو هله پورته شه. ښځې ته هم ځان چمتو که. سمه ده. اوس به ډاکټر راته وایي چې ارام وکړه. څو ورځې به ښوونځي ته هم لاړ نه شم. ما ته به ووایي چې یوه اونۍ ارام وکړه. نه زویا، زما پاند خو دا فصل ستا لپاره پای ته ورسېد. 3 میاشتې به ونیسي تر څو دا فصل بیرته شین شي. څه وایې؟ پلار به ټوکې کوي الپره. که دومره پچکاري درته وکړي سبا سهاره پورې ښه کېږي، هېڅ اندېښنه مه کوه. څومره دومره نه نو پچکاري خو دومره غټه هم نه وي. زه خو څه غویی نه یم. پلاره والله زه ښه یم. څه کېږي چې لاړ نه شو؟ زما زمری زویه، دومره پیچکاري خو په تا هېڅ تاثیر نه کوي. زما زوی مې ډاروي. حلال پره راځه چې لاړ شو. ارام اوسه. هله نو راځه. زما زمری زویه، ما ته وګورئ. له دې وروسته دا پوړ یوازې ښاغلي حضرول ته ورکړل شوی. که ډاکټر وي، کارګر وي، نرس وي، توپیر نه کوي. د نوکري کسانو پرته بل څوک دلته مو پرېږدئ. امر مو پر ځای کېږي سرطبیب صاحب. هی وروره صبر وکئ. سمه ده سمه ده. دوی د ښاغلي پیکاس کسان دي. اجازه ورکئ لاړ شي.
راشه چې خولې دې وچې کم ګرانه آفرین یو ځل یې خوند وګوره ها څنګه ده کوفته خو باید همداسې وي بخښنه غواړم توبه کاهو هم شته شلغم هم شته هلکانو چهارمغز مو هم اخیستي خو ښاغلیه خو ښاغلیه سمه ده تللی شئ له دې وروسته به زما د کار ځای هم دا وي هر کله راشئ ښاغلیه بیا به یوه شپه فاصلې او غوښه پخه کړو چې ښه خوند وکړي څنګه دی خوښه ده سمه ده چمتو به یې کوو خو د اوس لپاره د کار په اړه باید خبرې وکړو مهرباني وکړئ ښاغلیه تاسې ته غواږ یم په کراره زویه په کراره راشه هله راشه پلاره ما کته که زه خپله ځم بس که نور نو مه غږېږه نجیبه دا خو شخصي روغتون دی موږ ولې دلته راغلی یو هره ورځ اعلان کوي چې د استانبول تر ټولو ښه روغتون همدا دی ځکه دلته راغلو والله که ژوند کې ټول د الفر په څېر بختور وای مورې دلته خو به ډېرې پیسې واخلي هله نو خوندوره ده پیکاسه ژوندی اوسې یوه ورځ دې د پیازو کوفته پخه کړي هغه هم خوندوره پخوي خو سره کړې باید وي زما بل ډول نه خوښېږي کوفته خو باید سره کړې وي تاسې ویل د کار په اړه خبرې کوو سمه ده دا چې ازرول مو وژغوره ټول خوشحاله یو خو هغوی اوس هم په موږ باندې ډېر فشار اچولی دی د لوی انجمن غونډې په اړه مو غوښتل راته څه ووایه ښاغلې غونډه کې څه وشول کومه نوې خبره شته او که نه مینیکا زه خو د قماربازانو په کومه غونډه کې ناست نه یم ستا په شان د ستراتیژي جوړونکي کس سره چې د 100 کالو ستراتیژي په مغزو کې ده او هر څه باندې پوهېږي په لویه غونډه کې ناست هم که یا مینیکا فکر کوم ته اوس هم په دې نه یې پوه شوی چې موږ دلته څه حالت کې یو ډاکټر صاحب دا پچکارۍ خو زما د ورور لپاره کوچنۍ ده که نه دا څنګه ده دا بیخي ښه ده دا نو څه دي مخکې له دې چې دا پچکاري راکړي لومړی مې بېهوشه کې خیر دی ته خو زما زمری زوی الپره ته چمتو یې ځوانه الله هېڅ دروغ درته نه وایم چمتو نه یم ډاکټر کاکا دې پچکاري نه زه ډېر زیات ډارېږم خیر دی موږ چمتو یو یوه شېبه ډاکټر کاکا هیله کوم ووایه دا د څه شي پچکاري دی توبه استغفرالله ناروغان هم حقوق لري که نه مه ډارېږه هېڅ بد اغېزه نه لري د دې پچکاري په اړه ټول راپورونه مثبت دي دا پچکاري ماته مه کوئ هر څه چې ووایې زه کوم پلاره ته یې اورې نورو ورځنۍ پیسې هم درنه نه اخلم ښوونځي ته هم په پښو ځم او راځم ماشاءالله هله نو هله ویده شه ونه ډار شي زویه یعنې ته وایي چې د لومړي وزیر کار هم ختم کړو هو نو څه کېږي اوس چې 3 وزیران بلې نړۍ ته لیږو زما په اند دوی له ډلې نه یو لومړی وزیر هم وي دا کار به زموږ لاره ډېره اسانه کې همداسې نه ده دا یوه ډېره لویه ګډوډي ده دا د مارتول یوه سخته ضربه ده ډېره سخته هغه ضربه چې زموږ لاره خلاصوي یو ځل چې هغوی په سر ووهو بیا نو هېڅ کله هم په اوښ نه راځي خو له هغه نه مخکې یو بل کار دی چې باید ترسره یې کړو هغه څه دي تاسو خو پوهېږئ سبا یا بله ورځ د علاویانو ناسته ترسره کېږي په دې وروستیو کې دې خبرو ډېر پرمختګ کړی دی ما ډېر فکر وکړ چې دې کار لپاره څنګه جشن ونیسو ښاغلي هغه کار اسانه دی زموږ په ګیرورو او مو له ډولو کې داسې ډېر کسان شته چې په هغوی باندې برید وکړي په هوټل به یې برید وکړو
که چا مو مخه ونیوله وسله بال برید به وکړو دا خو لویه ستونزه نه ده. دا خبره مې مخکې پیکاسته کړې وه. هغه وخته چمتوالی نیولی دی. د دې لپاره چې زموږ په دې کار خلک باور وکړي باید یو ډېر ښه کار ترسره کړو. نن شپه یوه تلویزیوني خپرونه چمتو کولی شئ؟ البته چې کولی شم. اسانه کار دی او هر څوک چې وغواړي د میز په سر یې ځان سره کېنولی شم. ډېر ښه. که په دې کار کې بریالي شو بیا به اقتدار ګوند او حکومت په دې کار کې ډېر بوخت شي. دا ځل د خلکو ځانګړو ډلو په واسطه باندې لوی وزیران ترور کوو. یعنې د هغوی په سر به درې مار توله ووهو. له هغه نه وروسته به د عربیانو او سونیانو جشن پیل شي. ښاغلیه زه په دې کار باندې یو اعتراض لرم. تاسې خو پوهېږئ چې زه ډېر حیرانونکي باورونه لرم. زه باور لرم چې هره کلمه ځان ته اروا لري. دا نو څه معنا لري؟ زه دې ډېر حیران کړم. کیدای شي تاسې ته عجیبه ښکاره شي خو زه باور لرم چې د ځینو کلمو اروا خرابوي او هغه کلمې موږ ته ډېره زیاته بدبختي راوړي. د همدې له امله د دې عملیاتو په وخت کې باید د شمار او مارتول له نومونو مونږ کار وانخلو. د هغه په ځای به له نوو کلمو کار واخلو. داسې د تازه او پاکو اروا والا کلمې چې مونږ ته ښه بخت راوړي. زما په اند خو سمه ده. دا پیچکاري نه کمه شوه. هله پلاره راځه چې کور ته لاړ شو. ښځې تاسې موټر ته لاړ شئ ما ته په تمه شئ. زه یو کوچنی کار لرم. الله چیرته ځې نجیبه؟ هله راځه چې کور ته لاړ شو که نه. دې روغتون کې یو کس بستر دی چې زه یې پېژنم. که لیدو ته یې ورنشم نو بده ده. زه بېرته راځم. هلی نو ته پوهېږې څه شوي دي؟ هغه ناروغ ته غلطه درملنه کړې څنګه داسې یو کار امیر کېدای شي؟ صاحب ولې مو موږ ته خبر رانه که مخې ته به درغلي وو. مهمه نه ده. د حضرالحالت څنګه دی؟ امر صاحب بخښنه غواړم خو نه پوهېږم دا سړی څنګه ناروغ دی. هر څه خوري هر څه څکي هېڅ ستونزه هم نه لري. هغه پوړې ټول تش کړی دی. موږ هم نه پرېږدي چې ورشو. یو ځل مو هڅه وکړه خو سرطبیب ډېر شور ماشور جوړ که. دا سړی کوم پوړ کې دی؟ درېیم پوړ کې امر صاحب. یوه وروستۍ پوښتنه هم کوم. د اقتدار ګوند دعوا بندولو لپاره ثبوتونو ټولولو ته دوام ورکوي؟ ښاغلیه زه ثبوت نه راټولوم او خپله یې جوړوم او هماغه شی به یې آرشیف ته ورسپارم. ښاغلیه مهرباني وکړئ څوک مو په کار و؟ څوک مې په کار نه دي. د یو چا لیدو ته راغلی. دې پوړ ته راتلل منع دي. ته همدار زروم یې؟ وګوره زه همدار زروم یم. ته دا لوستلی شي؟ کیڼ خواته په دهلیز کې وروستۍ کوټه ده. خانه اوس تاسې ته د هغه ګوند د بندولو لپاره یو ډېر مهم ثبوت وړاندې کوم ښاغلو. کډه زمونږ کلي ته راوړه دا مې واده د مور به زه رضا کومه. زما له زړه نه څه خبرې وای رضا مې نه وه مور او پلار مجبوره کړمه. د زړه په کور کې مې اوسېږې وای خو مجبوري ده چاته نه وایم حالونه وای کډه زمونږ کلي ته راوړه وای. د رسنیو استازو سره چې د لاویانو کوم رسنیز کنفرانس ترسره کیږي هغه ته زه هم بلل شوې یم. دا خبره نو له کومه شوه؟ د هیواد موضوعاتو په سر کار کول یوازې ستاسې کار نه دی ښاغلی ممدوحه. فکر کوې خبریالان باید یوازې خبر جوړ کړي او په تلویزیون کې د خبرې وکړي؟ ها که ته پولیس یې موږ هم د رسنیو استازي یو. هرې خبرې ته غلط فکر کوې. زما موخه بل څه ده. ته خو پوهېږې چې په دې وروستیو کې سره باندې کله داسې حساسو غونډو نه لرې واوسې زموږ د راتلونکي لپاره به لا ښه وي. بخښنه غواړم خو نن زما سر ته وسله نه ونیول شوې ممدوحه.
محمود ترک او سرمد کوجي باندې چې بریدونه وشول ودلیدل باندې د دې دوه پیښو شاپ شراتک تصادف دی البته چې نه دی خو موږ څه وکړو د برید له ډاره هیڅ ناسته کې ګډون ونه کړو ها که داسې وکړو هغوی به په خپل کار کې بریالي شي باید هغوی ته د بریالیتوب وخت ورنه کړو ته هم رښتیا وایي سمه ده لاړه شه خو ډېر پام کوه غوښتل مې تاته یو څه ووایم وګوره ته چې هر ځلې داسې خبره وکړې ډېره وارخطا کېږم څه خبره ده د نکاح ورځ مې وټاکله کومه ورځ ووایه که نه همدا دې ورځې دي لکه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه د دې په څېر د یوې اونۍ ورځ ده نو یوه ورځ مې وټاکله د نکاح ورځ دې وویلې که نه ما سم واورېدل اوه نجیبه میرا حیران دې کړو کوم بد دې خواته راوستې ما اورېدلی و چې د ناروغ پوښتنه د ثواب کار دی خو اوس له هغه ثواب نه محروم پاتې شوم دلته خو ناروغ نشته ډاکټرانو وویل چې مثبت مورال ته اړتیا لري موږ هم خپلو ملګرو ته مورال ورکوو هیله لرم چې ستا لپاره به کومه ستونزه نه وي او کوفته هم شته ښه ډېر لیمو باید پې واچوو باید په ټوله کوفته باندې واچو که لیمو پکې نه وي بیا خوند هم نه کوي د لیمو سره به ډېر خوند وکړي همداسې نه ده بخښنه غواړم چې بې اجازې مې واخیسته لږ څه ترخه ده ستونزه نشته زموږ ترخه شیان ډېر خوښېږي تا خو پېژنم ښاغلی پروفیسور مې هم تلویزیون کې ډېر لیدلی له ښاغلي عزرول سره هم په امنیت کې معرفي شوم خو لومړی ځل دی چې له دې ښاغلي سره مخامخ شوم زه نجیب یم دا ښاغلی هم پیساګور او بخی غواړئ څه ووایئ ځینو ځایونو کې مې ستا نوم اورېدلی لومړی شمېره کس تاسې خوشحاله شوم چې ستاسې په شان یو کس سره معرفي شوم ناروغ به مو ناراحته شي که غواړې د باندې به خبرې وکړو هسې نه هم ناروغ په کوما کې دی فکر نه کوم چې زموږ خبرې واوري یو لوی پوړ مو بند کړی دی دا ځای مو د خپل کور په څیر جوړ کړی ډاکټران او سرطبیبان مو ملګري دي اوس چې ښاغلی عزرول هم کوما ته تللی ښه نه ده چې زر یې له دې ځای نه وباسو همداسې نه ده که راوځي همدا چې د محکمې جلب وویني یا به بستر شي یا به دلته کوما ته لاړ شي یا هم کوم بل ځای ته کومه ده نو ښکاره نه ده چې څه به خو چېرته انسان مبتلا کوي ښه نو دا ورځې خو به داسې تېرې شي البته ستاسې پېژندنه خو ډېره ده کېدای شي د ولسي جرګې وکالت څوکۍ ورته چمتو کړي هغه چې حل شو بیا به یې ولسمشریزو ټاکنو ته هم ور ولېږئ که تاسې داسې فکر کوئ بیخي غلط فکر مو کړی ستاسې دا کس به په خپلو پښو محکمې ته راشي اظهارات به ورکړي او اسناد به لاسلیک کړي نیت مو د ماڼۍ دی خو قسمت به مو زندان ته تګ وي زه به د ولسمشرۍ مقام انځور د پوستخانې له لارې در ولېږم زندان کې به ډېر وخت ولرئ هغه انځور په دیوال ونښلوئ او هره ورځ ورته وګورئ او خوند ترې واخلئ نجیبه
که خبرې دې خلاصې وي نه غواړو وخت دې ونیسو داسې نه کېږي زما خبرې له تاسې سره ډېرې دي آرام اوسه اوس چې مې ستاسې په شان ښه ملګري پیدا کړي پوهېږئ ملګري د مچۍ په څېر وي کله شات تولیدوي او د خولې خوند خوږوي او کله هم نیشوهي انسان دردوي په ډېرو خبرو سره ارزښت دې کمه وي تا سره نه داسې سترګې شته او نه هم داسې ترازو چې زمونږ ارزښت پکې وتلي هو وګوره یو شعر مې یاد ته راغی بادشاهي د جهان څه کړې ځان ته ولې زیاتوې غم د انصاف تلل مشکل دي څه به ډېر وي څه به کم خدای دې وکړي چې زما له شعر نه مو سم مطلب اخیستی وي انصاف خو نه لرئ او هو رښتیا چې دا کوفته ډېره خوندوره ده خو ګشنیزي سم نه دي میده شوي غوښه یې هم خرابه ده تاسې خو هسې نه پرې عادت یي چې خوسا شوي شیان وخورئ تاسې ته ښه اشتیا غواړم ښه نو زه لاړم غوسه شوې خو به نه یې چې د نکاح ورځ مې خپله وټاکله ممدوحه ته په رښتیا د واده په اړه فکر کوې خو هم داسې ده که جدي نه وای ولې مې دا خبره کوله که په خواته وګورو ډېرې ستونزې موږ ګاللې دي د نوي ژوند پلان نیسو زه غواړم چې دا قدم ډېر په غور سره واخلو وګوره د نجیب ورور دوی په څېر داسې یوه کورنۍ جوړه کړو چې په ښو او بدو ورځو کې یو ځای واوسو زما کورنیز ژوند ډېر له ستونزو ډک و یوازې یو پلار مې راسره و هغه په بله نړۍ کې و او زه په بله نړۍ کې موږ باید یوه ښه لاره پیدا کړو او ځان ته یوه ښه کورنۍ جوړه کړو ته بیخي ارامه اوسه زه تا درکولی شم مور دې ماشومتوب کې له لاسه ورکړې پلار سره دې اړیکه ښه نه ده هېڅوک هم در سره نه و هر انسان غواړي کورنۍ ولري چې ورته مینه ورکړي دا چې کله بدخویه کېږي کېدای شي لامل یې هم دا وي زه بدخویه نه یم داسې زر مه غوسه کېږه وګوره اوس به درنه لاړه شم سمه ده سمه ده بدخویه نه یې څنګه چې تا وویل باید ښه فکر وکړو او د احساساتو له مخې باید حرکت ونه کړو که اړتیا شوه د دې کار پوهنتون به پیدا کړو او ډېر ژر به ترې فارغ شو یعنې موږ ډېر په جدیت د واده کولو لپاره قدم اخلو همداسې ده نو که نو په دې عمر کې به ولې د واده کولو پوهنتون لټوو ممدوح ورور دوی به څه کړي وي لږ څه وروسته به ورته زنګ ووهو له دې ځایه لرې لاړ نه شو سمه ده امر صاحب هر څومره چې غواړي موږ دې ځان ته نه نږدې کوي د هغو سترګو ته مخامخ وګورئ او هیڅ چېرته مه ځئ دا احساس ورکوي چې تاسې هر وخت دلته یي سمه ده امیر صاحب ښاغلی منیکا مهرباني وکړئ په غاښ کې مو ګشنیز نه خطئ څومره کم عقل سړی دی خو رښتیا وایې والا څارګر صاحب ستاسې موبایل ته له سهار راهیسې څو ځلې زنګ راغی اخر مې ځواب ورکړ ستاسې خواښې زنګ وهلی په فاتح خو به څه نوي شوي نه پوهېږم خو عاجل کار یې درلوده ما وویل چې تاسې به ورته زنګ ووهئ ښه دې وکړل دا موبایل واخلئ خو ماته کوم جنجال جوړ نه کړئ ژوندی اوسې نیازي مننه سمه ده ګرانه زویه پلار دې راځي زما ګرانه او خوږل مسیه قربان دې شم مه ژاړه بله مورې زه عاکف یم زویه څنګه یې ته چېرته یې څو ځلې مې درته زنګ وواهه خو ځواب یې رانه کړ زویه مورې لږ څه بوخت یم بخښنه غواړم خیرات دی په فاتح خو به څه نوي شوي نه زویه نه
خانو ته ولې ژاړې؟ ته پوهېږې فاتح نن د لومړي ځل لپاره خبرې وکړې. یعنې خبرې وکړې؟ څه یې وویل؟ پلار یې وویل. پلار یې وویل؟ یعنې خبرې وکړې ها؟ ما خو نه دي اورېدلي، خو خیر دی. نو ته څه وخت کور ته راځې زویه؟ زه په لومړي فرصت کې درځم، ژمنه کوم. یو ځل موبایل فاتح ته ورکړه. زما ته ورکوم یې. هله پلار ووایه. پلار ووایه. ګرانه زویه، زما زمریه زویه، هله پلار ووایه. پلار ووایه زویه. هله خبرې وکړه. زما زمریه زویه. څارګر صاحب تاسې ښه یې؟ زوی مې خبرې کوي نیازي. کاش تاسې هم ورسره وای څارګر صاحب. زویه زه تا یوازې نه پرېږدم، ژمنه کوم. څنګ ته دې درځم، بیا به هېڅکله یو بل نه جلا نه شو. تا سره ژمنه کوم. عاقفه ګرانه زویه، زوم جانه، فاتح تا پسې ډېر خفه شوی، تل درپسې ژاړي. هیله کوم یو چاره وکړه. خیر دی، کله کور ته راځه، مه پرېږده چې د هلک تا هېر کړي. درځم مورې، درځم، ډېر ژر به درشم. په هغه پام کوه، کوم څه ته اړتیا نه لرې؟ نه شکر دی. که کوم څه ته اړتیا لرې هیله کوم ماته یې ووایه. نه زویه، هر څه شته. شپه او ورځ لمانځه کې درته دعا کوم، خدای دې در سره مرسته وکړي. آمین. خدای دې له تا نه هم راضي وي. فاتح د مور کمی نه احساسوي. که ته نه وای نه پوهېږم څه به مې کړي وو. د لیدو په هیله په خدای دې سپارم. که غواړې در سره دې وي. پرېږده یې، که نجیبه مې وویني په غوسه به شي. ځان ته جنجال مه جوړوه. ته خو زموږ حالت وینې که نه؟ ته خو وینې چې چېرته رسېدلي یو. ما ته نږدې کسان ټول مړه شول. پلار مې مړ شو. له خپل زوی نه مې هم ډېر لرې یم، او اوس هم په زندان کې پروت یم، پرته له ګناه نه. په ځان ډېر فشار مه راوړئ څارګر صاحب. نورم فشار راولم نیازي. البته چې وځم به، بیا به هغه وخت وګورې چې زه له دوی سره څه کوم. په ښکاره ډول غواړم ووایم چې کوم کار چې علویانو سره د یووالي په نوم ترسره کیږي، د دې کار اصلي موخه دا ده چې د علویانو په جوماتونو کې سني امامان ځای پر ځای شي او واک د هغوی لاسته ورشي. په ښکاره ډول دا د علویانو ضعیفولو یوه لویه پروژه ده. د علویانو تر ټولو لوی دښمن فکر ته همداسې مفکوره نه به راغلې. خو نن هغوی هڅه کوي دا کار ترسره کړي. وګورئ، دا دولت په هر ځای کې مستقیمه مداخله کوي. وایي ټلویزیون به ګورئ، قرآن ولولئ. ښاغلی جعفره، ستاسې ډله تر نن ورځ پورې تل د هغې خبرې په وړاندې درېدلې. اوس نو تاسې هم همداسې فکر کوئ؟ انسانان د نورو کارونو پر ځای باید قرآن ولولي. ها، زموږ دښمنان چې له نورو لارو بریالي نه شول، نو دا ځل له دې لارې غواړي چې موږ ژوندي د خاورو لاندې کړي. دا د سنیانو پیاوړي کېدو یوه پټه پروژه ده. او بس هغوی د علویانو په کلیو کې خپل جوماتونه جوړوي. موږ ورته څه ونه ویل. اوس هم زموږ تاکیخانونه جوماتونه جوړوي او زموږ نیکونه هلته امامان ټاکي غواړي. په دې توګه موږ وغولوي. دوی موږ ته دومره ساده فکر کړی دی. بیا وایي چې غواړي علویان له سره خلکو ته معرفي کړي. زه نه پوهېږم ولې موږ ته دومره ساده فکر کوي. دوی چې هر پلان لري موږ پرې پوهېږو، خو چې وخت راغی هر څه به معلوم شي او تاسې به هم د دې امر شاهد واوسئ. د منځنۍ اسیا له سقوط نه تر نن ورځې پورې چې زموږ علوي ملګرو خپله خپلواکۍ او ازادۍ اراده ټینګه ساتلې ده. څنګه څوک کولی شي چې له چا سره هغوی خلکو ته معرفي کړي؟ ښاغلي، دې کار ته لومړی موږ اجازه نه ورکوو. موږ په دې هېواد کې د معاصر آند تمثیل کوونکي یو ښاغلی کایامي نیکه. دا نور ځواکونه زموږ له دې آند او فکر نه چې پر مخ راباندې ډارېږي. همدا ځواکونه چې غواړي دا هېواد بېرته شلمې پېړۍ ته یوسي. پوهېږي چې تر ټولو لوی ځواک موږ یو چې مخې ته به یې ودرېږو. موږ د
د خپلې وینې تر وروستۍ څاڅکې پورې له هغوی سره جنګېږو او زموږ مخه به هېڅوک هم ونه شي نیولی. زه د خپل انقلابي ناموس او شرف په سر قسم کوم چې په دې جګړه کې به له تاسو سره ودرېږم. دا سړی سبا په یو هوټل کې له عالمانو او خبریالانو سره یوه لویه راسته کوي، پوه شوې؟ ناسته لري، دا نه څنګه کار دی؟ ته هلته دننه شه او نوم یې ور بدل کړه. ناسته یې ورته ګډه بډه کړه. لاګښتوی څنګه شي؟ دا دی دلته دی، بهرني هېواد نه راغلی، ډېر ښه مال دی. حالات ډېر خراب دی، هېڅ مال نه پیدا کېږي. دا غوږواله یو سره نه کېږي. زموږ په قوانینو پوهېږي؟ هغه څه دي؟ زه خو پرې نه پوهېږم. هېڅ نه دي. مه خفه کېږه څرګر صاحب، خوشې به شي، بیا به دې د زوی څنګ ته ورشي. څوک چې دلته ولویږي په اسانۍ ځان نشي ژغورلی نیازي. ولې نه پوهېږې؟ هغه کسان یې له قصد سره لېږلي وو تر څو زما کار خلاص کړي. یو ځل که زندان ته دننه شم، فکر وکړه هغوی به ما ژوندی پرېږدي نیازي. څه وکړو څرګر صاحب؟ پوهېږي چې زه له مرګ نه هېڅ ډار نه لرم نیازي، خو زوی به مې بې پلاره لوی شي. تر ټولو لوی ډار مې همدا دی. خدای دې وکړي د فاتح زوی تقدیر دې ستا په څېر نه وي څرګر صاحب. یعنې د دې سړي زوی ها کېدای شي ستا له اټکل نه هم پلار دې درته ډېر نږدې وي. کېدای شي ډېر ژر به دې مخې ته راشي عاکفه. که ته ووینې نو داسې به دې په غېږ کې ونیسي، درته به ووایي زویه زویه. بیا ته ورته څه وایې او څه کوې؟ لومړی زه ورته پلار وایم، وروسته بیا ورته وایم تر نن ورځې پورې چېرته وې. ما وبخه پلاره، په اصل کې ته ما وبخه. ما وبخه پلاره، په اصل کې ته ما وبخه. ته مې پرېښودې او لاړه. زموږ دې حالت ته وګوره، دې حالت ته وګوره چې موږ یې چېرته رسولي یو. پلاره مشره مشره پلاره څه کېږي؟ ما یوازې مه پرېږده، هیله کوم پلاره. نه دې پرېږدم، ته مې نوی پیدا کړی. ای لویه خدایه، ولې دا څه له ما سره کېږي؟ زه ولې داسې بخت لرم؟ ولې؟ دا د محکمې تعمیر دی. دا هغه لاره ده چې محکمې ته تللې. موږ به په همدې ځای باندې برید وکړو، پوه شوئ؟ وروره څه خو نه کېږي که نه؟ یو څه کېږي. که عاقف هلته دننه شي بیا نشي راوتلی. پوښتنه دې همدا به که نه؟ پوه شوم وروره، پوه شوم. که نن مو عاقف وژغوره نو دا به ډېره ښه وي، که نه نور به هېڅکله هم عاقف ونشي لیدلی.
خیرات دی نیازي محکمې ته ځو څرګر صاحب راځه چې ځو سمه ده تا سره مې لا کار نه دی خلاص شوی زما هم نه دی خلاص شوی کوم کس چې تا وواژه هغه زما نږدې ملګری راځه نو مخکې شه مخکې شه بې شرفه تېروتنه کوې امیر صاحب تا زر ځلې تېروتنې کړې که زه یوه وکړم څه به وشي ته خو پوهېږې که زندان ته لاړ شم بېرته ژوندی نه شم راوتلی په دې پوهېږې چې ما مرګ ته لیږي په تا څه نه کېږي ارام اوسه دا موضوع زه پخپله څارم خیري موږ له امنیت نه راووتلو تاسو خو چمتو یې که نه سمه ده ښکاري عاقف ګناه نه لري زما په اندام همداسې د ممدوحه خو نه پوهېږم له کمرو نه کوم خبر شته نه نن یې عاطف یو ځل ګوري موږ هم محکمې ته لاړ شو که څنګه زړه کې مې یو بد حس دی لاړ به شو امر صاحب زه په ثابت حیث باور نه لرم ډارېږم چې کوم لیونتوبونه کړي هله راځه چې ځو ښاغلی توپچانه ښاغلی توپچانه ښاغلی پرون شپه مو په تلویزیون کې ډېرې ترخې خبرې وکړې ډېرې خلک مو راوپارول تاسو څه غواړئ اوس لپاره څه نشم ویلی لوکم واخلئ لوکم د ترکیې ځانګړي خواږه دي له ساوران بول سیمې نه راغلي دا دم شوي لوکم دې دم شوي ډېر قوي دي هو لاواله ووایه که نه پیکاسا واخلئ تاسې هم واخلئ واخلئ آفرین هلکه په پلان خو پوهېږئ اړتیا نشته چې بیا یې درته تکرار کړم په ده څه شوي وروره موږ د خو به کوم جنجال نه جوړېږي که نه کله دې پېښې وروسته ونیول شو محکمې کې خو راسره مرسته کوئ اروله دا څه وایي دا بېکاره کس دې له کومه را پیدا کړی نه ښاغلیه لومړی ځل یې دی ځکه ورخطا دی اندېښنه مه کوئ تکړه کس دی بله سمه ده زه هم لږ څه وروسته درځم څنګه هلته دننه کېږئ د شور جوړولو لپاره مې کسان چمتو کړي هغوی به هلته ګډوډي جوړه کړي موږ به هم له فرصت نه ګټه واخلو او دننه به ورشو ډېر ښه هله نو له دې یو بل هم واخله واخله ته یې واخله وخورئ چې هوا ته پرواز وکړئ وخوره وخوره قدرمنو ورونو
په دې هېواد کې سونیان او اولاویان یو ځای ګډ ژوند کوو او باید خپل منځي ستونزې حل کړو او یوه سمه لاره ورته پیدا کړو. تاسې باید موږ او موږ هم باید سونیان درک کړو. له اتیا کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره په دې هېواد کې له ډېرو ستونزو وروسته د یوه ټاپ درملنې ته دومره نږدې شوي یو. البته د مادمان، چوروم او مهاراشټر شا د کومو ځواکونو لاس و. له بهرنیو ځواکونو سره یو ځای به غواړي چې دې لویې لاسته راوړنې ته زیان ورسوي او خرابې کړي. موږ هم باید د دې ځواکونو پر وړاندې په کلکه ودرېږو او زړور واوسو. د دې هېواد راتلونکي لپاره، د خپلو راتلونکو اولادونو او لمسیانو راتلونکي لپاره باید دا حالت تل پاتې کړو. په دې کار کې باید بریالیتوب ته ورسېږو. ګرانو ملګرو، هېڅ کومه بله ټاکنه هم نه لرو. ستاسې په اند دا غونډه به ګټوره وي ښاغلیه؟ یو څو کاله مخکې مو د داسې یوې ناستې خیال هم نشو کولی، خو نن د دولت لخوا دا موضوع ډېره جدي نیول شوې ده. دا هم موږ ته لویه بریا ده. څه خبره ده؟ دا غږونه داسې دي؟ څه خبره ده؟ ښاغلیه، د باندې سني مولایان راغلي دي او ستاسې په ضد شعارونه ورکوي. شمېر یې ډېر زیات دی. سمه ده، که اړتیا شوه پولیس راوغواړئ. تاسې مداخله مه کوئ، ستونزه جوړه نه شي. پام کوئ، ډېر پام کوئ. سمه ده. د اسلام دښمنان دې مړه وي، مارګ دې وي په هغوی باندې. خدای ته وګورئ، داسې مه کوئ. داسې مه کوئ ورونو، څه کوئ؟ خدای ته وګورئ، داسې مه کوئ. له خدایه به ډار شئ ورونو، داسې مه کوئ. دا کار مو غلط دی. خدای ته وګورئ، داسې مه کوئ. خو مې ویل به ترې کوئ. دلته څه خبره ده؟ تاسو څوک یئ؟ دلته څه خبره ده یوسفه؟ زه خو په هېڅ هم پوهه نه شوم. ممدوح ته خبر ورکوم. ممدوحه، لومړی باید ارامه شي. خوځېږه، بیرته ودرېږه. نن شپه هم سینما ته ځي. په سینما کې کار خلاص کړو. بیا څه غواړئ؟ ممدوحه، دا کار د جرم دی. ورک اقسام دی دی. په یو وخت کې 3 وژنې ترسره کېږي. یوې ته ووژني. د دې کار حسابي باید راکړي. ممدوحه،